د کښته شاولې کوټ ولسوالۍ یو شمېر سپین ږیرو له کندهار والي سره وکتل. هغوی چې کندهار ولایت مقام ته راغلي وه، دلته یې د کندهار والي محترم اجمل الله صاحب سره د هغه د کار په دفتر کې وکتل او پر مهال د خپلې ولسوالۍ اړوند د خلکو په وړاندې پرتې ستونزې او یو شمېر غوښتنې له کندهار والي سره شریکې کړې. د کندهار د کښته شاولې کوټ ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو یو شمېر مخورو او سپین ږیرو ولایت مقام کې له کندهار والي محترم اجمل الله صاحب سره وکتل چې په دغه لیدنه کې راغلو مخورو او سپین ږیرو لومړی له کندهار والي څخه ځانګړې مننه وکړه چې د ولایتي ادارې دروازه یې د عامو خلکو پر مخ خلاصه کړې او هر څوک په ډاډه زړه کولی سي چې له مسؤلینو سره ستونزې او غوښتنې شریکې کړي. راغلو مخورو او سپین ږیرو د کښته او لوړ شاولې کوټ ولسوالیو د حدودو په برخه کې یو شمېر ستونزې شریکې کړې چې په خبره د همدې ستونزې له امله د بېلابېلو کلو اوسېدونکي ورسره په ستونزه کې دي چې د حل په برخه کې یې له کندهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. وروسته د کندهار والي محترم اجمل الله صاحب دوی ټول ته ښه راغلاست ووایه او د 20 کلنې مبارزې او د اشغال د خاتمې په برخه کې د لیرې پرتو سیمو د خلکو د قربانیو او ستړیاو یادونه او قدردانۍ وکړ. حاجي ملا صاحب وویل دا چې اوس تر بل هر وخت دلته د کار کولو لپاره ښه زمینه برابره ده، نو په لیرې پرتو سیمو کې کار کول او د پروژې تطبیق ټولو مسؤلینو ته لومړیتوب لري. محترم حاجي ملا صاحب د لوړ او کښته شاولې کوټ د ولسوالیو د حدودو معلومولو اړوند وویل د دې دوه ولسوالیو نقشې د اصلاح په موخه له مرکزي ادارو سره شریک سوې چې ډېر ژر به منظوري او ورسره سم به ستاسې ټولې ستونزې حل سي.